خټکی ترازه چیش دی خټکی نامې ملګرو عثمان آغا د خپل پیج د جانبه سنن راغلی یم د خپل کلي هوټل ډېر مشهوره هوټل دی او ډېر رش دی پر ده نو دلته دننه ځوانان چې دوی څه زه یو فني سوال کوم نو راسئ د ما سره وګورئ کوم چیرې خوښه شوه مخته سره شیر راځئ ملګرو پهلوان سره ولاړ دی پر پهلوان سوال کوم چې څومره دی په دا روزه کې دماغ تیز دی که نه دی پهلوان دماغ څومره دی ماشاءالله ښه هغه کم شی دی چې پر اور یې رایښوی دی کلکېږي دا یې جواب درکړي یا دی دې جواب راکړه ته فیمسه زه فیمسه یم و نو ما کله سوالو کتاب خلاص کړی اوس راویښه دا چیش دی چې کلکېږي چې پر اور یې دا ډبره ده ولې خاندې ډبره چې رایښوی هغه خو د اوله سره کلکه ده نه اول پوست یې چې څنګه پخوی دی کلکېږي دا لری دی بس دا مې وروښوی ښه دی دلته یو بل ښایسته ځوانه سره ناست یې زه داسې دا سوال کوم که چیرې ده دا جواب ماته راکړه دا انډیوالان در مخ به نه شرموي بالکل سوال دا دی هغه کم شی دی چې پر اور یې کښېږدي چې څنګه یې رایښوی دی کلکېږي د کلکېږي و دا څنګه شی دی پیریني ده ټیک شو دا پیریني ده چیز ده پیریني پیریني چې پر اور باندې څومره ږدي هغه کلکېږي پیریني خو چې پر اور کښېږدي نه ټینګه شوله نه هغه چې په فریج کې کښېږدي ټیټېږي نور خو نو شیدې دي نو شیدې په اور باندې ټیټېږي سریا هغه سریا خو نو چې پر اور باندې کښېږدي بالکل ختم دی یا روغتیا راوښه نه چلو ملګرو واره وایي اوسپنه ده بیا وایي شیدې دي بیا وایي پیریني ده نو تا دې سوال وکړي بل ښایسته ځوانه سره ولاړ دی زه به داسې پوښتنه وکړم چې څومره دی دماغ یې تیز دی که نه دی دماغ څومره دی ځوانه برابر دی شکر برابر دی نو سوال به در کوم واره په غور واوره هغه کم شی دی چې پر اور یې څومره رایښوی دی کلکېږي هغه کم شی دی په اور یې رایښوی دی کلکېږي پاپړ پاپړ خو چې رایښوی هغه غټېږي دا کلکېږي نو پاپړ خو هم کلکېږي نو دلته دوه درې ځوانان سره ولاړ دي نو زه دوی څه پوښتنه کوم چې دوی دماغي توازن څومره دی کار کوي به د روزه کې نه کوي نو راسئ دوی څه سوال پوښتنه وکړم څنګه ځوانه دماغ څنګه دی شکر دی الحمدلله دماغ په روزه کې لږ لږ کار کوي لږ لږ نه کوي صحیح ده چې لږ کار کوي کور یې ودان نو سوال دا دی هغه کم شی دی هغه کم شی دی چې پر اور باندې کښېږدي چې څنګه رایښوی دی کلکېږي ما ته خو ډمبر ښکاره کېږي ډمبر چې پر اور باندې کښېږدي هغه خو ویلېږي چش دی محبوبه را سره ویښه چش دی هغه کم شی دی چې پر اور یې کښېږدي چې څنګه رایښوی دی کلکېږي خټکی ترازه چیش دی خټکی نامې